دشمنانو دي ډېرو رڼت چې مې په چا تړلی و هغو تړلمه زه ورته نیولمه زه د خپل لښکر ملګرو خپله ورو کولمه زه ورته تړلمه لاس دې د بېلتون خلاص وي ما اوس جانان بایللی دي کور مې سپېره کړی دي اوس چې څه کوي هغه دې وکړي ژوند مې تللی دي کور مې سپېره کړی دي لوی اعلی مې ویني چې زه ستا د لاسه خوار یمه پروت پر سره انګار یمه ته بېغمه ګرځې ستا د لاسه زه بیمار یمه پروت پر سره انګار یمه دا تیارې به تېرې سي بهار به الله راولي یار به الله راولي زور به مې په موټو کې وار بیا الله راولي یار به الله راولي مخامخ کتلی درته نسمه ژړا راځي درد راځي ژړا راځي څوک چې در راغلي په ما زړه له هغې خوا راځي درد راځي ژړا راځي تېر دې سي او لاندې سي یو وار به بیا ضرور راځي ټیټ سر به مجبور راځي ستړی به آخر له خپله کبره و غرور راځي ټیټ سر به مجبور راځي بابا کې استاز واوارون جانو سره د تاریخ استاز جارسم نامیان نه مې درته ویل چې سترګې مه جنګوه غم لري وروسته بیا ماتم لري څوک چې مین سوي هغه کله ژوندون سم لري وروسته بیا ماتم لري تا د ذوالقرنین باچا زړګی ور ازار کړی دی تا یې ژوند ورکړی دی ستا د لاسه مرګ ته په څو واره درېدلی دی تا یې ژوند ورکړی دی اور وي که اوبه وي خو له تا نه صبرېده نسته واک مې پر خپل زړه نسته ستا دیدن کوم زما مین به له اسره نسته واک مې پر خپل زړه نسته خدایه زندان مات که زندان جانان می راولې بند جانان می راولې روح مې ناارامه د زړګي جانان می راولې بند جانان می راولې نور په څه باور که ملګرتیا لا نوره څنګه وي وفا لا نوره څنګه وي کلي کې بدنام یمه رسوا لا نوره څنګه وي وفا لا نوره څنګه وي زما د دومرې مینې باوجود بیا هم بدل سولې واوښتې بدل سولې وینې مې د زړه در کې اشنا کاغذې ګل سولې واوښتې بدل سولې دغه سلې زیرمت خدای نه خواروي خلکو ګران پر شاباسي خلکو کله د هر چا سره هر ځای کې د راستي خلکو ګران پر شاباسي فرمایش د شرف الدین صالح زیو د عطا الله او د امان الله ځوان د حضرت علي داسې دغه فرمایش
ورسي او شهرت پر عرفا وسي نوم دي پر دنیا وسي دا حبیب الله مسافر کلو پدیسی ستړي نور مسافر ستړي وی خواته دتللی یار نامر دی جدائی ستړي نور مسافر ستړي دلاور موزیک دی راکبان یا پر شاکلی دی هر سړي لیدلی دی بل ناصر موبایل سنټر معلوم پر چمن شار خلکو ډېر خدمتګار خلکو